د پاکستان صدر اعظم که له افغانستان نه موږ لوبه ګټلې وای جایزه مو د بې اسناده کډوالو د ویستونکو ځواکونو ته ورکوله. د پاکستان صدر اعظم انوارالحق کاکړ ویلي که د کرکټ په نړیوال جام کې له افغانستان څخه وروستۍ لوبه د دوی ټیم ګټلې وای نو د بریالیتوب جایزه به یې خپلو هغو امنیتي ځواکونو ته به یې ډالۍ کړې وای چې افغان بې اسناده کډوال له پاکستان څخه باسي. کاکړ دا خبره تازه په یوه تلویزیوني مرکه کې کړې ده. هغه د افغان لوبغاړي ابراهیم زدران لخوا له پاکستان نه ایستل کیدونکو افغان کډوالو ته د لوبې د غوره لوبغاړي د جایزې د ډالۍ ورکولو په غبرګون کې دا خبره کړې ده. افغانستان له پاکستان څخه په کرکټ نړیوال جام کې څو ورځې مخکې لوبه وګټله خو لا هم دا لوبه او پایله یې تاوده ده. بحثونه پاروي. پاکستاني چارواکو د 1 میلیون او 7 لکه بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو پلان جوړ کړی او وایي د نومبر له اولې وروسته د افغانانو که ونه وځي په زوره به یې باسي.